تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ټولو قدرمنو کتونکو او لیدونکو ته او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري، که څوک بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو څنګه چې تاسو ته به جوتې ما پاس په متن کې لیکلي دي، نن به در سره په دې موضوع باندې خبرې وکړم. یو ویډیو هم را سره ده، هغه در سره هم نشرومه. ویډیو متن څه داسې دی، هغه خراسانیان چې په پښتو نیوکې کوي دا ویډیو دې وګوري. دا ویډیو ما تېره ورځ په ټیک ټاک کې یو چا جوړه کړې وه، کومه خورکۍ جوړه کړې وه. دغه خراسانیان چې په پښتنو باندې نیوکې کوي چې دوی تقریبا 280 کاله حکومت کړی دی، دا هغې ته پښتنو ته فاشستان وایي او وایي چې دوی افغانستان ته څه خدمت کړی دی. دغه ویډیو چې دې په اړوند باندې هغې جوړه کړې ده، ډېره ښه داسې یو 2-3 دقیقې ده او هغې کې هغوی ډېر ښه وضاحتونه ورکړي دي. نو بیا ما غوښتل ځکه چې دا ویډیو چې کومه یوه ده زما د دغه مطابق ده، نو دې په خاطر باندې زه به دا سره شریکه کړم. اواز خو صحیح دی، ځکه فکر کوم که بیا دغه و بیا بېرته دوباره یې ولیکئ، ځکه فکر کوم غږ به صحیح. نو دغه ویډیو سره ځکه شریک کوم چې دغه څه چې زما غوښتنې وي هغه په دې ویډیو کې ځینې شته دی. همداسې ویډیوګانې که ما نورې پیدا کړي یا که ملګرو جوړولې هغه دې هم ما ته راولېږي. اواز خو دلته ښه جګ ښکاري، زه نه پوهېږم چې اواز به ولې رو درځي. کېدلی شي ستا خپله د دغه غږ دې رو کړی وروره، د موبایل غږ به دې روي، ځکه هغې په خاطر باندې هغه سره پورته کړه. نو بیا که تاسو کولی شئ ما ته هم راولېږئ، زه خپله هم جوړوم، بیا به تاسو سره شریکوم او دغه شان د نورو ملګرو هغه ویډیوګانې چې هغې ورته جوړې کړي هغه در سره شریکوم، ځکه دا ډېره ښکلې ویډیو ده. کومې خورکۍ جوړه کړې وه زما خوښه شوله، نو تاسو سره دا هم شریکوم. خو د هغې نه مخکې لکه څنګه چې تاسو ته جوته ده، فقط صرف هغه 40 ثانیې چې ده هغه مخکې راځئ چې لوی افغانستان سره هغه دې شروع کېږي. اواز ضعیفه دی، اواز دې بند دی، ځکه زه خو نه پوهېږم، خو کېدلی شي تا ته به غږ صحیح نه در رسېږي. زه فکر نه کوم که بند وي وروره، اواز دې بند دی، دې ورو ورو مې ویلی او دلته خو ما ته صحیح ښکاري او دغه کې هم راته صحیح دی. دلته څنګه چې د سټوډیو کې دا دغه مې اواز به مې روکلی نه وي، دا هم صحیح دی، ځکه دا به داسې کومه کې دې سره چې ته وشي او دلته اوس به بند شوی، دلته هم اواز صحیح دی. اوس تاسو که بیا راته ولیکئ که اوس غږ صحیح شوی چې زه هغه ویډیو بیا پلی کړم، او که نه وي اواز یې ضعیفه دی، زما هر سم نړۍ مننه وروڼه، ځکه داسې نه پوهېږم چې دا بیا ولې دې کې به څه غلطي به پکې یا نو زه په دې خپله هم زه نه پوهېږم. بیا دا چې ځکه دا دغه چې دی لکه دا سټوډیو اواز یې سم دی، زه دا صحیح شو، بس صحیح سمه ده، ځکه زه به تاسو سره دا ویډیو کېدم، دې نه وروسته به د خیر سره هغه اول فقط صرف هغه 40 سکنډه راځي چې لوی افغانستان سره هغه دی، او د هغې نه وروسته بیا دغه ویډیو راځي. تاسو سره دا ویډیو وګورئ او زه به صاحب قدرت نشده است. این جمله سالهاست در بین فاشیستان دهان به دهان می شود، ولی حقیقت چیست؟ باید در جواب این سوال گفت حکومت شاهی میراثی است نه انتقالی، که تنها با کودتا و یا جنگ حکومت از خاندانی به خاندان دیگر انتقال پیدا می کند. یعنی هر کسی که قدرت داشت حاکم است. و عنوان مثال در سال 1929 چرکترین بشر دوپای با کمک انگلیس حکومت را از قاضی امان الله خان گرفت و 9 ماه سر گرده های مردم سوار بود و جای تحصیل را بودن جنگی و جای سیری را گرسنگی و فقر گرفته بود. این هم از پادشاه بودنباز غیر پشتون. حکومت شاهی در افغانستان تا 48 سال پیش، یعنی تا سال 1973 نیز ادامه داشت. بعد از آن حکومت انتقالی توسط داوود خان در افغانستان شکل گرفت، ولی علیه وی کودتا شد. ترکی علیه داوود خان، حفیظ الله امین علیه ترکی و ببرک کارمل با کمک روس‌ها در بدل اشغال افغانستان علیه حفیظ الله امین کودتا کرد. در سال 1976 ببرک کارمل اولین رئیس جمهور غیر پشتون افغانستان را به روسیه فروخت تا حکومت را در دست بگیرد. وی به مدت 6 سال رئیس جمهور بود. جنایت‌های خاک و دینستیزی بخشی از کارنامه‌های وی است.
در سال 1992 برهان الدین ربانی با حمایت مستقیم پاکستان در بدل منحل کردن اردوی ملی و دادن تمام تجهیزات نظامی به پاکستان رئیس جمهور افغانستان شد. جناب ربانی افتنی غیر پشتون قدرت را در انحصار خود گرفت و شروع به سرکوب اقوام غیر سمرقندی کرد. دری زبانها و پشتونها را اصلا آدم حساب نمی‌کرد و هزارها را شیعه گفته می‌کشت، مانند جنایت افشار و ازبک‌ها را کافر گفته می‌کشت. میگه که دکان‌های مردم آز میکنن با 1,00,000 روپیه شوره و نزار با مردم میپروشه. میگه مردم ملت افغانستان تباه شد، اما این رقم نمی باشه که اونا خودشان مسلمان میگیره ما مردم هم کفر میکشه. یک قرآن ما مردم سوال جواب کنه، ما مردم سوال جواب از این مردم بدیم. خلاصه باعث سرجنگی‌های کابل و ظهور طالبان شد و در آخر 42 کشور را به افغانستان آورد. اگر از این حاکم غیر پشتون و گذشته بگذریم، چرا در این 4 دوره ریاست جمهوری هیچ غیر پشتونی رئیس جمهور نشده است؟ در جواب باید گفت آیا کدام غیر پشتون ملیگرا و باسواد را سراغ دارید که خود را کاندید کرده باشد و جهادی نباشد؟ دولتداری آسان نیست و مانند حزب جمعیت، حزب وحدت، حزب اسلامی و جنبش میراثی و بی‌سوادخانه جهادی‌های مزدوران بیگانه نیست. بیایید کمی رهبران غیر پشتون را زیر ذره ببریم. دکتر عبدالله گرچه خودش پشتون است ولی چندین بار از آدرس پنچه خود را کاندید کرده است. غیر از جهادی و چرسی بودن یک گیزکی است که در رقابت با خانم خود را آرایش می‌کند. از ملت مسلمان توقع رأی به عبدالله را نداشته باشید. لطیف کدران از قوم اسماعیلی یک شخص متعصب جاسوس ایران که حتی در انتخابات پارلمان مردم خودش قبولش نداشتند و برنده انتخابات پارلمانی نشد، چی برسه به ریاست جمهوری. وقتی برادر احمد شاه مسعود در انتخابات ریاست جمهوری 3000 رای میگیرد، دیگر از رهبران اشرار توقع نداشته باشید. این مشکل خود شما است که خلق را پیش روی خود قرار میدهید و به دنبالش روان میشوید. کدام نماینده‌ای که شما معرفی کردید ملیگرا بودند؟ یکی به دنبال حزب پشتونها و دیگری مشغول رقابت با خانم خود و دیگری که بینی یک قوم را اندازه‌گیری میکند. پشتون که حکومت میکند ملیگرا، تو برایش مرگ گفتی، تو را به جای کشتن در آغوش میگیرد. تو میخواهی زبان او را حذف کنی، او زبان تو را انکشاف میدهد. پس مشکل تو و انتخاب تو است. توقع نداشته باش که 35 میلیون نفر مثل تو پشت یک خر روان شود. و در آخر اگر پیشنهاد و یا نظری داشتید برای ما بنویسید و برای رساندن صدای ورونو داویدو لکه د دې سره په ځینو د خبرو کې ورسره زه هم نظر نیم، خو بیا هم لکه هغه زمون خاص کر تاجک ورونه چې په دري ژبه پوهېږي، ځکه یو خو دا په دري ژبه باندې او بیا خاص کر هغوی ته پکې ځینې شیونه واضح شوي وو، ځکه دې په خاطر باندې ما دا نشر کړه، ځکه چې په افغانستان کې زه همیشه دا وایم چې میډیا چې ده هغه د تاجکانو په لاس کې ده او تاجکانو سره اکثره مرستې چې دي هغه ایران او بهرني هیوادونه کوي. بیا دوی نورو قومونو ته دا ښیي چې ان ستاسې حق پښتانه خوري، هغه دا چې دوی د دوی ژبې د نورو حق خوړلی دی، دوی خپله لکه د نورو ژبو حق خوري، خپله د پښتو ژبې حق هم دوی خوړلی دی، ځکه دوی چې څومره په افغانستان کې لکه د دوی هغه فیصدي ده د هغې نه دوی څو چنده زیات د هغوی ژبه چې ده هغه واکمنه ده، خو بیا هم چغې هم دوی وایي او ژبه هم د دوی واکمنه ده او په حکومت کې هم تل دوی. بل دا چې دی لکه ټولې کې چې ډېرې زیاتې خپلولي چې شوي دي په قومونو کې هغه پښتنو تاجکو سره کړي دي، خو بیا هم او په حکومت کې ورته ډېر زیاته برخه هم ورکوي، خو بیا هم دا داسې قوم دی چې که هر څومره پښتانه ورته ځان نږدې کړي، خو دوی هم بیا هم په پښتنو پسې ډېر تبلیغ چې کوي او پښتانه چې لکه د میډیا د لارې د نورو قومونو سره جنګوي یا نور قومونه د دوی په خلاف کوي، هغه هم دغه زموږ تاجک ورونه دي. ټول به نه وي، خو هغه دي چې کوم یو میډیا یې په لاس کې ده، لکه دوی د نورو د پښتنو حق هم خوري، د نورو قومونو حق هم خوري او بیا هم لکه دوی دغه کوي، دا په پښتنو باندې نیوکې هم کوي، د پښتنو تاریخ ته هم په سپکه ګوري. نو ځکه دا باید دیو کې چې هغه کوم یو تعلیم یافته تر څو ګوري چې هغوی ته سمه لاره وروښيي، دوی غلطې لارې طرف ته بیایي، خو دوی داسې یو کار کوي چې لکه همیشه دا کوشش کړی دی چې څومره ډېره نیوکه وکولی شي چې هغه وکړي، ځکه بیا هماغومره دوی ډېره هغه دغه چې دي په حکومت کې ځان ته ډېر حق لاسته راوړي
او د خپل اندازې نه هم ډېر راوړي او په همدې توګه باندې بیا دوی چې دی هغه ژبې هم په نورو قومونو باندې واکمنې کېږي او په پښتنو په نورو قومونو باندې او په واک کې هم بیا دوی کله بیا چې لکه په جمهوریت کې دوی هم په واک کې هم به د جمهوریت مخالف وو په هغه وخت کې چې دی د جمهوریت مخالفت کوي چې کله طالبان راغله اوس په بل یو تلویزیون کې دوی یوه مېرمنه وه دغه وه ده خبرې کولې وایي چې ګوره دومره متعصبه فاشسته ښځه وه چې هغې ویلې چې لکه موږ کابل ته ځو نو په ځینې دفترونو کې وایي داسې موږ ته ترجمانان پکارېږي نه چې خلک موږ سره په دري ژبه خبرې نه کوي نو لکه دا خو ستا کمزوري ده چې په افغانستان کې اوسېږي پښتو ژبه دې زده نه ولې هر پښتون ولې مجبور دی چې په ستا په ژبه په تا سره خبرې وکړي ته به پښتو نه زده کړې او هر پښتون دا ته داسې فکر کوې چې هغه به مجبوره کړې چې هغه دا ستا په ژبه خبرې وکړي که نه هغه بیا فاشست دی داسې خو نه کېږي ځکه دغه کومه دغه چې دی ستا سوچ او نظر چې دی دا خپله دغه دی دا تعصب والا سوچ دی دا د پښتنو سره تعصب دی ځکه چې په یو هیواد کې اوسېږي او ښه پوهېږي چې پښتو رسمي ژبه ده نو ته ولې نه زده کړې ځکه که ته چې ته هغې سره په دري خبرې وکړي هر پښتون په دري پوهېږي نو خو داسې بیا ته هم باید په پښتو پوه شي که هغه بیا ته په پښتو جواب درکړي باید ته د هغې په جواب باندې پوه شي همیشه تعصب تاسې کړی دی نورو قومونو سره هم تاسو تعصب کړی دی او د پښتنو سره هم کړی دی او همیشه دغه د جګړو ته چې دی د جګړو ته چې دی د هغه د اور لمنه چې دغه مو تاسې وایي چې دغه جګړې په افغانستان کې دغه شان دوام پیدا کړي هېڅکله هم سم د ورورګلۍ نه د نورو قومونو سره کار نه اخیستلی ازبک هزاره اول پښتنو پسې راپورته کوي او بیا خپله هم ورسره بېرته په جګړه کوئ ځکه دا ستاسې دغه سیستم چې دی دا صحیح نه دی بل دا کار دی چې دومره د ډېرو دروغو نه کار اخلي ځکه میډیا ستاسې په واک کې همیشه دا وایي چې دلته ټول اقلیتونه او ژوند کوي په افغانستان کې او دلته هېڅ دغه نشته ځکه هغه خو یوه ویډیو یو ورځ ما راوړې وه ځکه هغه یو متعصب تاجک چې و هغې دا خبرې کولې چې هېڅ اکثریت نشته ټول اقلیتونه وي هغه دا چې دا دروغ دي ځکه تاسو ټول عمر دا خبرې کړي پښتنو ته هم دا تاسو ځکه یو دروغ چې دي همیشه یم چې بار بار تکرار شي بیا خلک یقین کوي چې دا دروغ یعنې رښتونې به وي ځکه تاسو د میډیا د لارې همیشه دا کوښښ کړی چې ښې وایي چې پښتانه 40% دي لومړی به پښتنو ویل چې موږ 80% تاسو چې همیشه په وخت به تاسو 50 یا 55 ویلې چې کله پښتانه 15 ته راکته شو تاسو 9 او 40 ته راکته شولې ځکه په دې باندې پېښ چې تاسو هغه دروغ کار وکړو هغه تخنیک چې کوم یو تاسو هغې کار وکړو تاسو بیا دا کار کوئ نو دې لپاره که غواړئ چې په دغه افغانستان ترقي وکړي پرمختګ وکړي نو دغه د تعصب نه کار مه اخلئ خپله تاسو هم پښتو ژبه زده کوئ لکه څنګه چې پښتانه دري ژبه زده کوي که بیا کوم یو پښتون چې دی که هغه په پښتو خبرې کوي ته سره په خپله ژبه خبرې کوه خو د هغې په ژبه به هم ته پوهېږي دا چې اوس ته خپله پښتو دې زده نه ده او دفتر له ځې په پښتو باندې نه پوهېږي او بیا وایي چې دلته تعصب ډېر دی ځکه موږ په دې دغه باندې نو چې مخکې چې دغه جمهوریت وخت او هغه اوله کې چې دغه تاسې دغه امریکایانو او ناټو دوی په زور باندې په حکومت کې راغلي په هغه وخت خو تاسو هېچا سره پښتو نه ویله مګر کوم پښتون خو دا خبره ونه کړه ځکه چې دغه د فاشستي ده یا په ټولو دفترونو کې دري ژبه چلېږي خو داسې دی چې دغه د تعصب نه ټول تاسو کار اخیستلی دی او همیشه دا کار د نورو قومونو سره کوئ او غواړئ چې د نورو قومونو ژبې ورکې کړئ او صرف ستاسو یوازې دغه فارسي یا دري ژبه په افغانستان باندې واکمنه پاتې شي خو اوس پښتانه هم په دې خبرو باندې پوهېږي او کولی شي خپل قوم لکه هغه راویښ کړي او په دې خبرې پوهېږي چې خپله ژبې ته کار وکړئ او پښتو ژبې ته کار وکړئ د بلې ژبې حق مه خورئ مګر خپله ژبه چې ده هغې ته باید کار وکړئ ځکه دا د ټولو پښتنو باید همدا وظیفه وي او نورو ته یې وښیي زه به ستاسې یو څو دا څرګندونې دا ولولم که بیا پکې څه وو انشاءالله تعالی هغه به ته زه ښکاره کوم هم او بیا به پرې نور خبرې هم کوم ښه دا خو دې ورور اوله کې لیکلي چې اواز یې کم دی زه هغه اخره کې بېرته هغه نور ورونه ویلی چې اواز یې صحیح شوی دی هغه دغه شو ده دا ټوله د دې اولنو کمنټونو کې ټول دغه خبره ده ښه بیا دې لال وزیر وویل چې مایک ته لږ نږدې شه سمه ده زه به انشاءالله تعالی بیا بل داسې دغه اخلم چې هغه بیخي مایک ماته نږدې انشاءالله تعالی زه دا به بیا وروسته کوو ښه زما اواز کم وایي د میوزیک اواز صحیح دی دلته ماته ښکاره کېږي چې زما اواز هم زیات دی زه بیا لږ نور هم زیات کړم ځکه د 50 بیا ایکو اخلي لږ مې نور هم زیات کړو ښه دې ورو لیکلي دي ښه د بنو جرګې باره کې پوښتنه کړې ده د بنو جرګو باره کې خو داسې شروع چې هغې جرګې باره کې ما غوښتل زه پرې خبرې وکړم خو بیا داسې دی چې لکه موږ دغه میډیاګانو که هغه د هر ځای لکه بهرني میډیاګانې دي که بي بي سي که امریکې راډیوي ده که د پنجاب راډیوي ده که ایراني راډیوګانې دي دا ټول راډیوګانې دا پښتانه چې دي
لکه دا په دې دوو برخو تقسیم کړي دي. یو داسې دي چې هغې ته دغه مذهبي ګوندونه دي، بل ملتپاله ګوندونه چې هغه د پښتو ژبې سیاست کوي یا د خپل قوم سیاست کوي، او بیا دوی په منځ کې دومره اختلاف اچولی دی، او بیا دا مذهبي ګوندونه اسلامي نظریه مخکې وړي، او دغه نور ګوندونه چې دي دې سره ځینې نورې نظریې دي د هغې نه دوی هم نه اوري. یوازې کشکې ملتپاله ګوندونو سره یوازې د پښتو نظریه وی، بیا ډېر په اسانۍ باندې کولی شو چې د نورو دغه مذهبي ګوندونو سره لکه روغه کړې وي او یووالی ورسره پیدا شوی وي. خو دوی کې هم ځینې داسې دي چې لکه هغه نظریاتو پسې ګرځي، په هغه نظریو زه ډېره خبره د دوی نه کوم، نو یوازې پښتو پسې دوی هم نه ځي کوي. که پښتو پسې یوازې دوی تللی، اوس به پښتونخوا کې هم پښتو ژبه واکمنه وي، او په جنوبي پښتونخوا کې به هم واکمنه وي، او دغه ژبه چې ده د افغانستان ته واکمنه ژبه وي، دفتر ژبه وي. خو دوی هم ځان سره نور خپل سیاستونه پر مخ باندې وړي، یوازې هغه ملت نه پالي، پښتو هم نه پالي. بل دوی زه همیشه دا خبره کوم، په دې به مانه نه خفه کېږي، یو پنجابي له خو غاړه ورکولی شي، خو یو خپل پښتون مذهبي ډلې والا ته داسې غاړه نه شي ورکولی. همداسې یو د مذهبي ډلې والا دغه چې دی هغه پنجابي له غاړه ورکوي، بل قوم ته غاړه ورکوي، خو خپل پښتون ورور غېږ کې نه نیسي. دغه ځای کې مشکل دی، ځکه دا دواړو طرف ته دا مشکل شته. دا تور سړی باید یوازې په یو طرف باندې پورې نه کړي، ځکه دواړو طرف ته دا دی، او دا په موږ کې دغه میډیاګانو پردیپالو دومره لارې کړي دي، او دومره پیسې او خرچې د چا خبره په دې باندې کړې ده چې دوی کې که اوس د یووالي خبرې کې، نو هغه بیا درته وایي چې دا دغه مذهبي طرف ته تللی دی، که دغه لږ شان د مذهب طرف ته ورته وکړي، بیا ملتپاله باندې دا تور لګوي چې دا ملا شو. نو دغه اوس مشکل دی. موږ همیشه دا خبره کوو چې داسې د روغې جوړې لاره وشي، ټول پښتانه سره یو شي، چې کله دوی یو شو بیا هېڅوک هم حکومت نشي کولی. زه همیشه دا خبره کوم، او کوم داسې په موږ دغه دوو ډلو باندې تقسیم شوي ملتپاله او دغه مذهبي ډلې، او زموږ نظریې سره مخالف وي، نو چې هر څومره جرګې وکړو موږ یووالي ته نه رسېږو، او همیشه به راباندې د پردو حکومت. نو دغلته کار په کار دی. دا که په ملتپاله ګوندونو کې ځینې زموږ ورونه باید دې ته کار وکړي چې دغه مذهبي ګوندونو والا تلور شي، دوی سره جرګه شي، او دوی ځان سره کړي، او داسې هغوی هم باید په دې پوه شي د خپل ملتپاله ورونه غېږ کې ونیسي. ګنې هغه وخت کې چې بیا پنجاب در باندې د پاس نه بمونه راغورځول، هغه بیا دې قصه کې نه و چې لاندې مذهبي پښتون مري او ملتپاله پښتون مري، هغې ته بیا ټول یو شی دی، هغه یو رقم باندې وژني. نو دغه چې دی دې دپاره کار په کار دی. اختلافات په پښتنو کې چې هر څوک ډېروي، هغه د پښتنو دشمن دی، هغه د پښتنو هېڅکله کېدلی نه شي. ځکه موږ اینو ځکه ځینې ډېر سخت دریځه دي، ملتپاله طرف ته هم ځینې ډېر دومره سخت دریځ لري چې هېڅ مذهبي ګوند والا خلک نشي زغملی، او د مذهبي ګوندونو طرف ته هم دومره سخت دریځه ځینې شته چې هېڅ د ملتپاله پښتنو سره خبرو ته تیار نه وي. نو دغه باندې باید ډېر زیات کار وشي. جرګې باید هم په دې باندې وشي چې دغه ګوندونه چې دي دوی سره دغه اختلافات ختم کړي، او دوی سره یو بل ته نږدې کړي، نو بیا به د پښتنو اتفاق راشي. که داسې وي نو ګنې ولس به هم په دوو ډلو تقسیم شوی، ځکه چې موږ دغه ولس چې دی دا هم ډېر لکه خپل هغه مذهب طرف ته ډېر زیات دغه دی، دا رجحان یې زیات دی په نسبت د نورو قومونو. نو ځکه هغه ملتپاله ګوندونه په کار ده چې یوازې هغه نظریو پسې لاړ نه شي. که زه یې خپلو پښتونولۍ پسې لاړ شئ، پښتو ژبې پسې لاړ شئ، او خپل پښتون ولس سره یو ځای شئ، او افغانیت او اسلامیت ته کار وکړئ، نو د دې نه به بیا په پښتنو کې یا په افغانانو کې یووالی راځي. ګنې هسې چې دی ډېر مشکله ده چې دغه یووالی پښتنو کې راشي. الله دې رحم وکړي په پښتنو باندې. زه خو لږ نور هم دا بل کومنټ به هم راواخلو. ها دې ورور راته لیکلي وو، یو څو وړاندیزونه لرم، غواړم چې در سره شریک یې کړم. نړۍ مننه وروره، ولې نه؟ لالا وزیر دی، که لالا وزیر دی، لالا وزیر عظیم، نړۍ مننه، ولې نه؟ چې هر څه دغه که د موبایل د لارې را سره شریک کړې، که لکه د واتساپ د لارې، او که داسې دلته په مسنجر کې راته لیکي، ځکه عمر بورا زماني په نوم باندې زما د فیسبوک دغه هم د صفحه هم د بیا کولی شالتې را سره شریک کړئ. ځکه دې بل ورور پسې لیکي زما ښه سلام زماني صاحب، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ، مننه له معلوماتو نه. یوه نړۍ مننه ستاسو نه هم. زما سره انشاءالله تعالی یوه بله ویډیو هم ده، هغه به بیا زه یوه ورځ راوړم، هغه به جوړوم، چې هغې کې هغه ځینې لکه دا تلویزیون کې چې ځینې لکه متعصبین راځي او پښتنو پسې رد بد وایي، یا پښتو ژبه چې اوس یو څه واکمني پیدا کړې ده په دفترونو کې،
نو هغه لا پښتانه لګي او څه پښتو وایي او څه لیکي نو هغه ول ډیر زور ورکوي په دې باندې به خبرې کوم ځکه دا هغه واغې دوګان راخلم هغه به زه دې کوم چې لږ وخت پیدا کوم چې په تاسو باندې واورم چې څومره په چونګو او په دغه باندې دوی دا خبرې کوي نو منګه د پردو ژبو هیڅ کله خلاف نه دی کړی ځکه پښتانه چې دي هیڅ کله د پردو ژبو خلاف نه دي خو پښتنو بلکې دا یو کار کړی دی چې کړی دی د خپل ژبې سره تعصب کړی پښتنو خپل ژبې پرې خوستلې ده او پردي ژبې شوي دي همدغه یو کار دی چې دا د پښتنو ډېره غټه کمزوري ده دا د پښتون قوم نه لوی ترینه کمزوري هم دا ده ځکه پښتو ژبه اوسه پورې واکمنه ژبه نشته ځکه چې پښتنو د ژبې تم کار نه دی کړی او خپل ژبې ته اهمیت نه دی ورکړی همیشه په اساسي کمتري کې راګیري که په حکومتونو کې راشي پښتو ژبه پریدي که په لوړو پوسټونو راشي او که په وړو پوسټونو می خپل ژبه پریدي او ډیر زر پردۍ ژبې ته وړي لکه کوز د پښتونخوا نه دغه ته مهاجر شو کراچۍ ته مهاجر څه کې کډوال شو دلته نو ادم یو څو کلونه وروسته خپل ژبه پریدي که بهرنۍ نړۍ ته اروپا او امریکا کې شو ځل ته خو ډیر زیات په اقلیت کې نو دته خو بهم هغه د ژبې زیږنده دلته نه کیږي نو په کراچۍ کې خو تقریبا 2 میلیونه پښتانه اوسېږي هلته د پښتنو زیږنده کیږي په خاوره باندې دی دغه کیږي دا پیدا کیږي د دنیا ته راځي نو هغه شان د هیوادونو کې که دوی نه بیا هم ژبه خپله یری دا د خپل ژبې سره جفا ده که په پښتونخوا کې اوس یو پښتون وایي چې دغه دی دا زه په خپله ژبه خبرې کوم نو دلته خو ټوله ستا شاوخوا ټول پښتانه اوسېږي نو ته په چا سره په خپله ژبه خبرې کوې که چېرته ته داسې چې سلو خوځېږي بیا د سم بارانه ژبه هېرېږي او هلته هم دې ټوله ژبه نه مخلوط شوې ده داسې هغه پښتانه چې په کونړ کې دي خو سوچه پښتو وایي که په هغه پښتنو منطقو کې دي خو چې کله کابل ته راشي هغه هم لکه څنګه چې هلته تاسې کراچۍ اسلام آباد ته ځئ خپله ژبه کې دغه کوئ مخلوطوئ نه نور ژبې پکې ګډوئ داسې بیا دوی نه پکې نورې ژبې ګډېږي نو دا باید پښتانه دغه ټکي ته ډېر زیات پام وکړي انشاءالله تعالی بله ورځ به بیا مفصلې خبرې کوو بل چا کمنټ نه دی کړی د ما څرګندونې چې وي هغه ما دلته تاسو سره شریکې کړې تر بله ویډیو پورې الله جل جلاله سپارم خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ د الله جل جلاله په امان